جلال آباد ښار لنډه پیژندنه. جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت مرکز او د هیواد یو له 5 لویو ښارونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز شمیرل کیږي. دا ښار د پاکستان سره نږدې واقع دی. افغانستان د ختیځ زون د لیږ رالېږ مرکز دی. د جلال آباد ښاروالۍ په کال 1412 لمریز کال کې منځته راغلې او د احصایوي معلوماتو له مخې یې د وګړو شمېر په کال 1450 لمریز کال کې د 2,68,627 تنه و، خو په اوسني وخت کې د ښاروالۍ اټکل له مخې د وګړو شمېر تقریباً 7 میلیونو څخه زیات تنو ته رسیږي. همدارنګه د جلال آباد ښار شاوخوا 4,000 استوګنیز واحدونه لري. د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت په شمالي برخه کې موقعیت لري او د شاوخوا 1200 کیلومتره مربع مساحت لرونکی دی. په عین وخت کې د جلال آباد ښاروالۍ 40 سلنه ساحه کرنیزه ځمکه پوښلې ده. په حقیقت کې لومړی، دوهمه، درېیمه، څلورمه او پنځمه ناحیه د ښار زیاتره استوګنې ساحو او د کورونو ګڼې ګوڼې لرونکي دي. د جلال آباد ښار 9 ناحیې لري او د ښاروالۍ په تشکیل کې یې 1215 مامورین او 701 قراردادي کارمندان لري. نو په دې سره به په واسطه توګه د هر 58 کورونو په سر ښاروال یو کارمند لري. دغه چې خدای ژوندي لره خدای پاک څه کار عمر څه کار خان عمر